غواړئ چې زموږ د هرې ویډیو په باره کې خبر درکړل شي نو اول سبسکرایب او بیا خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا درته پښتو هیلث کیر چینل ته ښه راغلاست وایم. نن در سره یو مطلب شریکوم، یعنی د کار پر مهال پر ځان فشار راوړل د شکر ناروغي خطر زیاتوي. نو له هغه څخه مخکې که زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او خوا کې ورسره د ګونګړي علامه ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو باره کې تاسو ته معلومات درکړل شي. د کار پر مهال پر ځان فشار راوړل د شکر ناروغي خطر زیاتوي. نویو څېړنو ښودلې هغه کسان چې د کار پر وخت په ځان زیات فشار راولي نسبت نورو ته د شکر ناروغي د زیاتېدو خطر سره مخ کیږي. دغه څېړنه په چین هیواد کې د تیلو د یوې کارخانې په 3713 کارګرانو ترسره شوې چې له څېړنې وړاندې هیڅ کوم کارګر د شکر ناروغي نه لرله. د 12 کاله تعقیب وروسته معلومه شوه هغه کسان چې د کار په وخت پر ځان زیات فشار راولي په دوی کې د شکر ناروغي 50% زیاته شوې ده. د همدغې مودې په جریان کې هغه کسان نسبتا نورو ته چې د کار سربیره له نورو ستونزو، ټولنیز او یا کورنۍ ستونزو سره مخ وي په هغوی کې د شکر ناروغۍ ګواښ 80% زیات شوی و. په انګلستان کې د لندن کالج یو څېړونکي ویلي په کار کې لوی بدلونونه ممکن زموږ د شکر ناروغۍ پر خطر اغیزه وکړي. د دې د مخنیوي لپاره پکار ده چې په خپله روغتیا پام وکړو او د کار پر وخت له هغو شیانو ځان وساتو چې زموږ روغتیا ته ځان رسوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په 2014 کال کې په نړۍ کې د هر 10 کسانو څخه یو یې په شکر ناروغۍ اخته و. یو ویل کېږي چې دغه ناروغۍ به په 2013 کال کې د نړۍ 9 مرګ واقعونکې ناروغیو څخه وي. په شکر ناروغۍ اخته کسانو څخه ډېر عمر لرونکي کسان دي. دا ناروغۍ پر دوی هغه وخت حمله کوي کله چې بدن نشي کولی کافي اندازه انسولین تولید کړي چې د وینې شکر انرژي یا قوت ته بدل کړي، او کله چې د دې په درملنه کې ناغېړي او غفلت وشي انسان په عصبي، د اندامونو په کمزور کېدو، د فلج او د زړه په ناروغۍ اخته کیږي. څېړونکو د کار پر وخت د فشار زیاتېدو اړوند معاینه وکړه. دوی موندلې چې د کار پر وخت په انسان د فشار د زیاتېدو لاملونه د توقع نه زیات کار، پر کار سر نه خلاصېدل او د کار پر وخت پر خپلې روغتیا پاملرنه نه کول ښودل شوي دي چې له همدې امله انسان د شکر د ناروغي له سخت خطر سره مخ کیږي. خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي لایک او شریک یې کړئ ترڅو نور دوستان هم ورڅخه ګټه واخلي. او که مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. ستاسو د روغتیا خوشحالي په هیله. تر بیا د الله په امان.